السلام علیکم. په دې هیله چې ښه واوسئ او روژه هم در باندې ښه تېره شي. د جعفرهان د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د چینل سبسکرایب مه هېروئ. نن بیا هم په دوه دریو مسایلو باندې په کرکټ کې په خبرې کوو. په آی پی ایل کې په روان سیزن کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې خپله لومړۍ لوبه وګټله. دوی درې اولې لوبې مسلسلې وبایللې او څلورمه لوبه یې نن وګټله. په دغه بریک کې د راشد خان چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی دی، د هغه رول ډېر مهم و، ډېر ښکاره او ډېر ثابت و. ده په څلورو اورونو کې یوازې 11 رنزونه ورکړل، یعنې په هر اور کې شاوخوا 15 رنزه یې ورکړي دي. او هغوی چې کرکټ تعقیبوي، په کرکټ پوهېږي، کرکټ ګوري، هغوی به په دې خبرې باندې پوه شي او ما سره به همغږې وي چې په داسې لیګ کې په 20 اورونو کې په داسې قوي لیګ کې د قوي بیټسمنانو خلاف 4 اورونو کې 11 منډې ورکول دا واقعا د یو قوي بالر صفت دی. یو قوي بالر دا کار کولی شي. د دې ترڅنګ د کریس ګیل ویکټ یې واخیسته. راشد خان یو ویکټ یې واخیسته چې د کریس ګیل ویکټ وه. تر دغې لوبې مخکې مرکې کې راشد خان وویل چې کریس ګیل ډېر قوي لوبغاړی دی او که معمولي دې ورته بال خراب وکړو نو در باندې لوړ شاټ یا لوړ شاټونه وهلی شي. او په آی پی ایل کې راشد خان د کریس ګیل خلاف ښه ریکارډ لري. تر دې مخکې 4 یا که 3 ځلې که غلط نشم سوځولی و، نو دا یو بل ځل یې هم وسوځوو. او تر دې ورهاخوا یو ویکټ یې هم واخیسته او په داسې حال کې چې راشد خان روژه هم نیولې وه او د میدان کې هوا ګرمه وه، ګرمي وه، نو موږ لیده چې هغه ته به یې کله ناکله دا یخ دستمالکونه به یې راوړل او د هغه په څټ او پرمۍ کې به یې ورته وښودل چې د تندې احساس ونه کړي. په هر حال روژه موږ او تاسو ټول نیسي، خو دا د دې ښکارندوی ده چې راشد خان د لوبو ترڅنګ خپل فرهنګ او خپل مذهب ته هم یو پابند لوبغاړی دی. له دې ورهاخوا بیا هم په کرکټ کې د کرپشن مسله ده. کرپشن په مسلې کې د کرکټ نړیوالې شورا یو بل لوبغاړی 15 کاله دا وارې له لوبو بند کړ. دا لوبغاړی د اماراتو لوبغاړی دی، قادر احمد نومیږي او دی تورن و چې په 2019 نه تر 2019 پورې د هالند خلاف او د زیمبابوې خلاف د اماراتو په لوبو کې د فساد کړی دی، په کرکټ کې درغلي کړې ده او تقریبا په یو د زیمبابوې خلاف کوم سیریز کې دته تقریبا شاوخوا 14,000 ډالر ورکړل شوي وو چې دی هغه مفسدینو خلکو سره خپل هغه داخلي معلومات شریک کړي او یا د هغوی په خوښه په لوبه کې هماغسې بالینګ وکړي. نو دی هم 15 کاله له کرکټ څخه بند شو. 15 کاله وروسته معلومات نشته چې د سره به څه کېږي او یا کرکټ به په څه حال کې وي. دا په 2-3 اونیو کې دا درېیمه قضیه ده چې د کرکټ نړیواله شورا اعلانوي چې په کرکټ کې د فساد قضیه ده. تر دې مخکې د سریلانکا یو لوبغاړی و، تر هغه مخکې د زیمبابوې یو روزونکی و. پوښتنه دا ده چې ولې لوبغاړي فساد کوي؟ اوله خبره خو ښکاره خبره دا ده چې دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره فساد کوي، ځکه چې دوی پیسې ترلاسه کوي او د پیسو په بدل کې دا غلط کارونه کوي. دویمه خبره دا ده چې دا معمولا په کرکټ کې په سپاټ فکسینګ کې یا په میچ فکسینګ کې هغه لوبغاړي دخیل وي چې یا تازه دغه ډګر ته راغلي وي او یا فکر کوي چې نور د کرکټ هغه نړیوال شهرت او نړیوال کرکټ مخ په ختمېدو دی. نو دا یو ښه چانس دی د لپاره چې یو فساد وکړي، یو څو روپۍ پیدا کړي، ځکه دی فکر کوي چې لوبه یې ختمېږي. او یا تازه لوبغاړي راغلي وي، په دې لوبو ډېر نه پوهېږي، په دې ګیمونو، په دې قماربازیو، په دې بدرنګ تجارت او بدرنګې معاملې باندې خبر نه وي، نو زر د مفسدینو په لومه کې ښکېل شي. د دې ترڅنګ په تجارتي لوبو د پیلېدو سره دا مسله نوره هم زیاته شوه، دا قضیې نورې هم زیاتې شوې او علت یې دا دی چې تجاران په کرکټ باندې سرمایه ګذاري کوي، په کرکټ باندې پانګونه کوي، په میلیونونه ډالرو باندې لوبغاړي اخلي چې ورته لوبې وکړي. نو هغوی به دا پیسې بیرته څنګه ترلاسه کوي؟ د اعلانونو ترڅنګ، د شرکتونو سره د تجارتي قراردادونو ترڅنګ. یوه لاره دا هم ده چې دوی د مفسدو خلکو سره تماسونه نیسي او دوی دغه بیرته خپل هغه د عاید یوه لاره هم ځان ته برابروي. که څه هم نامشروعه لاره ده، نو دا د عاید یوه لاره ده د دوی لپاره. درېیمه مسله، په لیګونو کې په کرکټ کې د کورونا وایرس بدې اغېزې دي. په آی پی ایل کې لیم لیوینګسټون د انګلند یو لوبغاړی و چې د راجستان رایل ټیم کې و، هغه پرېکړه کړې ده چې دا لیګ پرېږدي او بیرته انګلند ته ستنېږي. علت یې دا ښودل شوی دی چې دوی په لیګ کې په هوټل کې ډېر قید ساتل کېږي د کورونا وایرس د وجې
محدودیتونه سخت دي، دوی د باندې نشي وتلی. په هوټل کې یو محدود ځای کې دوی اوسېږي او محدود ځای کې ورته د تګ او راتګ د قدم وهلو د ناستې ولاړې اجازه ورکړل شوې ده او میدان ته چې هم ځي ډېر محدود وي، په بسونو کې هم ډېر محدود وي، د لوبې پر مهال هم ډېر محدود وي. نو ده پرېکړه کړې ده چې زه نور دا شی نشم زغملی او غواړم چې بېرته انګلینډ ته وګرځېږم. په همدې حال کې د انګلینډ د حکومت اعلان کړی و چې د هندوستان نه څوک انګلینډ ته راځي هغه باید د څو ورځو لپاره قرنطین شي. نو ده دا پرېکړه وکړه چې دغه قرنطین د پلي کېدو نه مخکې باید ځان انګلینډ ته ورسوي. یادونه کومه چې لا هم په هند کې تقریبا څو میاشتې په هند کې وو، ځکه د هندوستان او د انګلینډ سیریز لوبې وې. دی هم د انګلینډ د ټیم برخه او لوبغاړی و، نو دی هلته و، نو ستړی شوی دی. بالاخره یې لیګ پرېښودو. شاید ډېر لوبغاړي په لیګ کې د لوبېدو تلوسه او هیله ولري، مګر د ده زړه او د ده روح او فکر یې ستړی کړی و، نو ده تصمیم ونیو چې دی به ځي او په لیګ کې به برخه نه اخلي. البته دا یوازینی لوبغاړی نه دی، تر دې مخکې هم د انګلینډ ځینو نورو لوبغاړو په بیګ بش کې د لوبېدو څخه انکار وکړ. د استرالیا یو لوبغاړي وویل چې آی پي ایل ته نه ځي د همدغه محدودیتونو او قیوداتو له کبله، او دغه طبیعي ده چې کرونا وایرس په عمومي ډول د انسانانو په ژوند بالخصوص په لوبو باندې او په کرکټ باندې ډېر بد تاثیرات کړي دي او منفي اغېزې کړي دي. تاسو ګورئ چې د آی پي ایل لوبې نړیوالې لوبې کېږي، یو نندارچی هم په میدان کې نه وي، او بالخصوص په هند کې چې د کرونا وایرس پیښې ورځ په ورځ پکې زیاتېږي. نو په دې هیله چې دا کرونا وایرس هم ختم شي، په کرکټ کې فساد هم ختم شي، او د سنرایزر حیدرآباد ټیم چې د افغانانو ټیم یې بللی شو، په دې معنا چې 3 لوبغاړي افغان لوبغاړي مجیب، نبي او راشد پکې لوبېږي، دوی نور هم وځلیږي.